السلام علیکم ملګرو، موږ په تیر شوي ویډیو کې ویلي واز ور او دغه نه مخکینی ویډیو کې موږ ویلي از ام آر او په دې ویډیو کې موږ ویل بي او شل بي. لکه څرنګه چې ویلي موږ از ام آر او واز ور موږ کوم ځای کې استعمال کړی. واز ور موږ د تیر شوي وخت په باره کې چې کومې خبرې وې هغه موږ واز ور استعمالو. د پرزنټ ټایم په باره کې چې کومې خبرې وې هغه لپاره موږ از ام آر استعمالو. او کوم دا ویل بي او دا شل بي چې موږ استعمالو دا کله چې د راتلونکي وخت په باره کې خبرې وي هغه لپاره به موږ ویل بي او شل بي استعمالو. نو د راتلونکي وخت په باره کې چې موږ کومې خبرې کوو هغه لپاره موږ ویل بي او شل بي استعمالو. اوس به دا ویل بي او شل بي دا زموږ سره دوانه د پلورل کې هم شي استعمالولی او په سینګولر سره هم شي استعمالولی. خو که د ګرامر لحاظ کوئ نو دا آی او وي سره به شل بي استعمالوئ او د نور باقي سره ویل بي استعمالوئ. د دې آی او وي سره هم ویل بي شي استعمالولی خو د ګرامر لحاظ سره به دې سره تاسو شل بي استعمالوئ. د آی او د وي سره به شل بي استعمالوئ. لکه فار ایگزامپل زه به سبا بازار ته ځم. I shall be go to بازار. زه به سبا بازار ته ځم. یا داسې وی چې هغه به سبا بازار ته ځي نو he will be go to بازار. مونږ دلته د هی سره will be ولګو د آی سره مونږ shall be ولګو. نو دا زما تاسو ته کوم چې ګرامر لحاظ کوئ نو د آی او وي سره به shall be استعمالوئ او د نور باقي سره تاسو will be شي استعمالولی. که پلورل وي که سینګولر وي دوانو سره will be او shall be شي استعمالولی.